سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله د روغ او جوړ به یاستئ او د صحت او عافیت په جامه کې به راته ناست یاستئ. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته یو زبردست طریقه معرفي کړم څرنګه کولی شو په موبایل کې ښایسته د ایفون په شان عکسونه ایډیټ کړو بغیر له کوم انټرنیټ څخه او بغیر له کوم مصرف څخه. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته بشپړه طریقه معرفي کړم. د ویډیو د پیل څخه دمخه ستاسو څخه کوچنۍ غوښتنه کوم که زموږ د چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو لومړی تر تاسو در ورسي. نو غواړم دا ډول سره ډیزاین تاسو ته ترسره کړم په دا ویډیو کې. نو ویډیو تر پای وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. راځو په ویډیو باندې فایل کوو. لومړنی به تاسو په موبایل کې یو ساده اپلیکیشن راخلاص کړئ. تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه یې هم ډاونلوډ کړئ. دلته تاسو ته ښکاري دا اپلیکیشن د انشاټ په نامه سره دی. دا کولی شئ تاسو له پلی سټور څخه هم راښکته کړئ. راځو په دا اپلیکیشن باندې کلیک کوو، دا اپلیکیشن راخلاصوو. نو ګورئ ملګرو، دا ډول سره صفحه به راخلاصه شي. دلته به په پلی باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ښکاري او دلته کولی شئ دلته ویډیو ایډیټ ترسره کړئ. دلته کولی شئ عکس یا تصویر ایډیټ ترسره کړئ او دلته کولی شئ یو څو مجموعي عکسونه سره یو ځای ته کړئ. راځو موږ یوازې په ایډیټ فوټو ایډیټ غواړو دا ځای باندې خبرې ترسره کړو. راځو فوټو باندې کلیک کوو. دلته به ملګرو تاسو خپل موبایل څخه یو تصویر ورته انتخاب کړئ. دا تصویر ډیزاین کړم. غواړم دا تصویر تاسو ته ایډیټ کړم. راځو دا ځای باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته فلټر ښکاري، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو، په لومړنۍ سر کې دا تصویر د ډول سره ښکاري، تاسو ته معلومات هم کیږي. راځو په ساده ډول سره به راشئ. دلته دا یو باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري دا یو باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته خپله هم معلومات ترسره شول چې لومړنی څه ډول سره ډیزاین و، اوس څه ډول سره ښایسته ډیزاین برابر شو. راځو دلته دا ځای باندې کلیک کوو، لومړنی ډیزاین ګورو. ګورئ ملګرو، لومړنی دا ډول سره ډیزاین شو، اوس دا ډول سره ډیزاین شو. راځو نور ایډیټ هم پکې ترسره کوو. دلته به راشئ، دا یو باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو دا یو ورته انتخاب کړئ. کولی شئ دلته دا تاسو ته ښکاري، دلته هم کولی شئ ایډیټ یو څه اندازه ترسره کړئ. نو دلته به راشئ، په ساده ډول سره دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو دلته تاسو ته دا کومې اپشنې درکړي دي، په دا کې به یو څه تغییرات راولو. نو ګورئ ملګرو، زه کوم ایډیټ ترسره کوم، تاسو هم کولی شئ دا ډول سره ښایسته ایډیټ ترسره کړئ بغیر له کومو انټرنیټ او بغیر له ایفون څخه او بغیر له کومې ستونزې څخه. نو ګورئ ملګرو، موږ درته حقیقي طریقه وړاندې کوو. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته ګورئ ملګرو، دا ډول سره به ورته انتخاب کوئ. دلته تاسو ته معلومات هم ترسره کیږي. دا یو ځای باندې به کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو، دا ډول رنګ دلته تاسو ته ښکاري، دا کوم شین بګراوند تاسو ته ښکاري. موږ دا د دې لپاره کولی شو ورته انتخاب کړو. ګورئ دلته بګراوند باندې څومره زیات تاثیر لري. تاسو هم کولی شئ دا یو ورته انتخاب کړئ. راځو دلته هم دومره سایز ورکوو، دلته هم دومره سایز ورکوو. راځو دا ځای باندې کلیک کوو. ملګرو، دا ډول سره ایډیټ مو په خپل موبایل کې ترسره کړو. راځو لومړنی تصویر تاسو ته هم ښایم چې لومړنی سر کې تصویر څه ډول سره ښکارېدو. راځو دا ځای باندې به کلیک وکړئ. نو ګورئ ملګرو، لومړنی تصویر څه و، دا ډول سره ښکارېده او اوس دا ډول سره موږ ایډیټ کړو. نو ساده ډول سره به راشئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته کومه علامه ښکاري. راځو دا تصویر خپل موبایل کې سیو کوو. دا ځای باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دلته تاسو ته بیا دا ډول سره ښایسته ښکاري. ګورئ ملګرو، تاسو ته هم معلومات کیږي. نو ګورئ دا ډول سره ډیزاین تاسو په خپل موبایل کې ترسره کولی شئ بغیر له ایفون څخه او بغیر له کوم مصرف او بغیر له کوم انټرنیټ څخه.
تاسو کولی شئ ملګرو دا طریقه په خپل انډراید او ایفون موبایلونو کې هم ترسره کړئ. نو ویډیو تر همدې ځایه وه، تر بیا مو په خدای سپارم.